په خوست ولایت کې د ټیلو یا د اړیکو دفتر د مالدارۍ برخې مسؤل انجینر رفیع الله رفیع وایي دوی د خپلو همکارانو پر مټ او د سیمهوالو په همکارۍ مخکې د مرکز درو اداري واحدونو په ګډون 5 ولسوالیو مساخیلو یعقوبیو صبریو باک او تیریزیو علیشیرو اړوند کلیو کې د بېوزلو بې سرپرستو او معیوبو خلکو سروې کړي چې له تصفیې وروسته د مرستې ترلاسه کولو مستحقین بلل شوي دي. د توضیح دپاره مو مخکینی سروې کړې وه چې سروې مو وکړله. دې نه بعد د زراعت او د ولسوالیو ترویج مامورینو په همکارۍ موږ سروې وکړله. دې نه بعد مو بیا یوه تصفیه د دې نفر وکړله تر څو پورې د هغه غریب بېوزله کورنۍ چې وې د وضو په خاطر انتخاب شولې. بل پلو مرسته ترلاسه کوونکو کورنیو د اړیکو دفتر له مسؤلینو څخه د خوښۍ په څرګندولو مننه کوله چې د دوی د کورني اقتصاد رغونې او مالی ستونزو د هواري په هدف یې ورسره د شیدو ورکوونکو اوزو مرسته کړي. د دوی په خبره د دې وزو له شیدو به خپلو ماشومانو ته غذا برابروي او د سیرلیو د خرڅلاو له لارې به پیسې هم ترلاسه کوي. دوو مرسته اخیستونکو وویل مونږ دغه مؤسسې نه ډېره مننه کوو چې مستحق خلک یې صاحبه ارګډ کړل. هغې ته یې صاحبه د خپل شای او دی ولیکلو صاحبه منظور یې کړل بیا یې کارتونه ورکړل. ډېره مننه ترې کوو. د مونږ کلي ته هغه راغلي وې زنانه د موسسې والا راغلي وې د مونږ کورونه یې وکتل پلټنه یې وکړله. مونږ ته بیا دغه اوزې دغې موسسې والا دا مونږ ته منتخب کړل. خدای د ښه سره وکړي. مونږ سره ډېر غټ کومک ده چې مونږ ته شغلې پیدا شولې. سرلي بوتونه خرڅ کړو ورته مهال د کرنې او اقتصاد ریاستونو استازو په خپلو خبرو کې غوښتنه کوله چې ډونران او نور مؤسسات باید خلکو ته دې ته ورته د غواګانو د توزیع او د ماهیانو د روزنې ډنډونه هم جوړ کړي چې د اقتصادي بډاینې او پرځان د بسیاینې لامل وګرځي. د مسؤلینو په وینا د مرسته شوي هرې اوزې قیمت 19,000 افغانۍ دی چې مجموعي لګښت یې څه کم 4 میلیونه افغانیو ته رسیږي.